بس وی راغی وی ولې جاړي په خپلو مشرانو باندې جاړم په خپلو مالکانو جاړم دا شیطان بوتلل او د پیغمبر په مقابله کې دی ودرولو دی به ژوندي نه راځي پیغمبر علیه السلام د طایف نه نامراده واپس شو او دعا غواړي جبریل علیه السلام راغی ورسره بله فرشته راغله وی الله وی چې ته څه وایه وایه حالت دی الله ویني او دا د غرونو فرشته راغلی ده که ته غواړې د طایف او د مکې دا غرونه به راوچت کړم په دې خلکو د پاسه به کېږم دوی به زه هلاک کړم چې دوی زما د پیغمبر سره داسې حالت پیغمبر علیه السلام لاس اوچت کړي دی زه راضي یم الله دې زما نه راضي شي او وایي زه په دې خپل حالت راضي یم او دا خلک نه پوهېږي د دوی په نسلونو کې به خلک پیدا شي او زما دین به قبول کړي د دوی په نسلونو کې به خلک را پیدا شي او د محمد علیه السلام دا دین به قبول کړي زه خیرې نه کړم دا نن طایف ته دا د رسول الله هغه دعا ده چې هر څه پکې میلاویږي او رسول الله مبارک د دین د خاطره کمې سختې برداشت کړلې کم تکالیف برداشت کړل واپسې راځي